سلام، سهار مو په خیر. د نن سهار د 7 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکني شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون د ولایتي دفترونو ترمنځ همغږي نشته. د کابل حوزې ټاکني شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون وایي څو ځلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې ادارې د استول شویو لیکونو پر وړاندې بېپروایي کړې او دغه کار ټاکني شکایتونو ته د رسیدنې بهیر له ننګونو سره مخ کړی دی. په همدې حال کې څارونکي بنسټونه د ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی یوه ستونزه بولي. یو شمېر لویدیځو رسنیو د سولې خبرو د بیا پیل لپاره د امریکې او طالبانو له هڅو خبر ورکوي. د واسي ژورنال او ډیني ټلګراف ورځپاڼو د امریکایي ډیپلوماتانو له خولې لیکلي چې طالبانو په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د خلاصون په بدل کې د انس حقاني د خلاصون وړاندیز هم له امریکایانو سره شریک کړی دی. ملي دفاع وزارت د تخار د دقت ولسوالۍ د 8 کلیو له پاکولو خبر ورکوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال محمد یاسین ضیا وایي په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا د طالب جنګیالیو له شتونه د دقت ولسوالۍ د پاکولو عملیات همداراز دوام لري او طالبانو ته د ننه ژوبله هم اړولې ده. په افغانستان کې پوستي خدمتونه د نړیوالو معیارونو پر بنسټ تنظیمیږي. د پوستي خدمتونو د تنظیم ادارې مسؤلین وایي دغه اداره د پوستي سیستمونو له معیاري کولو سربیره او په دې برخه کې د نویو بیخبناو په جوړولو سره په پام کې ده د لومړي ځل لپاره د پوستي بنډلونو د رسولو په موخه له پوستي کوچ څخه ګټه واخیستل شي او په دې برخه کې به یو فرانسوي شرکت له افغان حکومت سره همکاري وکړي. او کورنیو چارو وزارت لخوا د ولسي جرګې د غړو د زیرحي موټرو د پلټنې بهیر درول شوی دی. د ولسي جرګې ځینې غړي او کابل ښاریان د دې بهیر په درولو نیوکه کوي او د دې پروسې د بیاځلي پیل غوښتنه کوي. کابل کې د تورو ښیښو لرونکو او له سند پرته موټرو د راټولولو بهیر هغه مهال رسنیز شو چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له پولیسو سره ښکېل شول او د ولسي جرګې ځینو غړو د شپې په مهال د کورنیو چارو وزارت سرپرست یا د جرګې ته ور ووت. اوس تر دې کړنې وروسته یوه سرچینه وایي چې دغه بهیر درول شوی دی. په اوله ورځ کې زموږ غوښتنه همدغسې وه چې جرم فردي دی، ټول پولیس یا ټول وکیل صاحبان په دې کې ملامت نه دي. یو کمیسیون دې وټاکلی شي د مسلې د نږدې نه ټوله بررسي کړي، په دې کې چا چې غفلت کړی، خلاف د قانون رفتار کړی، د پولیس دی که وکیل دی د قانون په چوکاټ کې دی عدلی ارگانو ته معرفي شي تر څو خپله جزا وویني. جناب معین صاحب ارشد سربازای بندماش خود که سپرده بود به تلاشی های مردم در منطقه چهارراهی بابا قنبر، یکی از وکیلای با عزت ما که معاون منشی ولسی جرگه است او را توهین تحقیر کرد، موترش ایستاد کرده، گفت که تو این صلاحیت غیر قانونی است. وقتی کارت نشان داد کارت هم غیر قانونی است، توهین تحقیر کرد. له دې کړنې سره د ولسي جرګې د یو شمېر غړو مخالفت د هېوادوالو له سخت غبرګون سره مخ شوی. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې دوی له پولیسو سره یوه کمیټه جوړه کړې، خو ځینې نور بیا له دې کمیټې سره مخالفت کوي. باید بدانیم که موتر فیلمدار خلاف قانون است. ما باید بدانیم که استفاده از یونیفرم امنیتی خلاف قانون است. ما باید بدانیم موترهایی که ممنوع است در افغانستان، موترهایی که وکلا دارند. وزیر داخله، معین وزارت داخله و معاون شورای امنیت و بعضی مسئولینی که در این مورد مسئولیت دارن و را خواستن و کار خود میکنن، میشه امروز یا صبح کارش تمام شود انشاءالله. به تالار اول به هیئت اداری و بعد به تالار گزارش خود میارن. بلخوا د پلازمین اوسیدونکي ښار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو د تګ راتګ له امله سر ټکوي. قانون جوړوي، قانون ماتوي. چې ته په خپله قانون جوړوي نو ولې تا ته وزارت داخله وایي چې ته د تور پلیټونه مثال هغه کم قوانین چې دي مراعات که او نه مراعات که و این پروسه باید دوام بکنه. از وزارت داخله بازم خواهش دارم که پروسهشان چند روزه نبوده باشه و باید کنترل بکنن و پلیتا را جمع بکنن و موتراش سیاره. په برته وخت کې کورنیو چارو وزارت نن سهار وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې تر 100 ډېر تور ښیښه لرونکي موټر پاک شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.